د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو وروسته رسما د معراج هوایي شرکت لخوا د مزار شریف او تهران ترمنځ الوتنې پیل شوې. په دې تړاو جوړ شوو مراسمو کې د بلخ ځایي چارواکو د دې ګام هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه الوتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې او ترڅنګ به یې د مزار او تهران ترمنځ هوایي دهلیز پرانستو ته لاره هواره کړي. دوی ډاډ ورکړ چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر په نړیوال معیار برابر د هر ورځ الوتنو لپاره چمتو او مسافرینو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي دي. در بین ایران افغانستان از نگاه تجارتی و اقتصادی و فرهنگی علمی و هر بخشی که باشه روابط قایم داشته باشه. انشالله که روابط قایم داره از اضافتر ما تجارت خدا اقتصاد خدا و روابط خدا بمری کشور ایران ما داشته باشیم. زموږ په میدان کې انشاءالله العزیز وسایل ټول مهیا دي برابر دي. لا هم نور کوشش کوو چې په میدان کې کوم مسافر چې دلته دي د هغو ته لا هوساینه او اسانتیا راولو چې دلته د هغو همکاري وکړو د هغو خدمت وکړو. نو د نورو میدانونو په څیر باندې زموږ میدان هم یو پرمختللی میدان دی. ورته مهال مزار شریف کې د ایران کونسلګرۍ مسؤلین وایي د معراج شرکت په واسطه د الوتنو پیلېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دوی په خپلو خبرو کې وویل افغانستان او ایران په سیمه کې دوه مهم اسلامي هیوادونه دي او باید په هره برخه کې یو له بل سره همکار اوسي. دو کشور دوست و برادر و مسلمان همونطور که میدونید ارتباط و رابطه دیرینه‌ای با هم داشتن. این ارتباط روز به روز قوی‌تر بشه. بالاخره بعد از رایزنی‌های مختلف و همکاری محلی مزار شریف این پرواز به یمن الهی اولین پرواز انجام میگیره. انشالله که این پرواز خیر و برکت داشته باشه و باعث ارتباط قوی‌تر بین مردم ایران و افغانستان باشه. د مزار شریف او تهران ترمنځ د الوتنو د پیل په تړاو مراسمو کې د معراج هوایي شرکت استازي وویل یاد شرکت به افغانستان ته ونې کې 4 الوتنې ولري. 3 به د کابل هوایي ډګر او یوه به د مزار شریف هوایي ډګر ته وي. بلخوا شمال زون کې د خصوصي سیاحتي شرکتونو مسؤلینو هم ډاډ ورکړ چې د معراج شرکت سره به خپل همکاري ونه سپموي. پلان و پالیسی شرکت هوایی معراج این است که شبکه پروازش به افغانستان بیشتر از این گسترش داده و این پرواز امروز که صورت گرفت بعد از شهروندان عزیز افغانستان میتونن از مزار شریف به تهران و از تهران به مقاصد مختلف جهان پرواز نماید. ما از نمایندگی اتحادیه شرکت‌های سیاحتی زون شمال افغانستان با اطمینان خاطر امیدوار هستیم که در کنار شرکت هوایی معراج ایر بتوانیم که همکاری‌های لازم را انجام بدهیم. له بل لوري مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر عملیاتي امیر وایي دا مهال له مزار شریف څخه په ورځني ډول 2 نړیوالې او 3 کورنۍ الوتنې ترسره کیږي چې د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. دوی تمه ښیي چې ژر به یو شمېر نور نړیوال هوایي شرکتونه هم مزار شریف ته الوتنې پیل کړي. امروز شما شاهد شروع پروازهای مستقیم مزار شریف تهران از طرف معراج ایرلاین بودیم که انشالله تعالی امید است و پلان ما طوری است که تا 2 هفته دیگه یک مسیر دیگه مزار شریف به مشهد و مشهد به مزار شریف هم آغاز کنیم توسط معراج ایر. و اخیرا نظر به مشکلاتی که موجود بود ماهان ایر شرکت هوایی ایرانی پروازش متوقف شده بود که انشالله امید است تا 1 ماه دیگه مشکل از هم حل شود و پروازهای ما شما آغاز شود. مزار شریف کې د هوایي ډګر مسؤلین وایي دا مهال د ګوتو په شمېر هوایي شرکتونه یوازې مسافر د کابل هوایي ډګر ترڅنګ استانبول، مشهد او جدې ښارونو ته لیږدوي. دوی ډاډ ورکوي چې د هیواد د ترانسپورټ وزارت په دې هڅه کې دی چې د مسافرو د لیږد ترڅنګ د هوایي دهلیز د پرانستو لپاره هم زمینه برابره کړي.